نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایو من صلی فی یوم و لیلۃ 12 رکعتا بنی له بیت فی الجنہ. زما امتی زما ہر عمل باندې تا ته جنت په لاویږي، زما ہر عمل باندې وتانا الله تبارک و تعالی خوشحالیږي، زما هر عمل سره وتا الله ته نږدې کېږي. لہذا دا 12 رکعات سنت چې کوم درجه کې کوي دا بې ځایه نه ځي. څوک چې د دې باندې موضوعات اختیار کړي 12 رکعات سنت دا مزونه سره کوي، الله تبارک و تعالی پیغمبر فرمایي بنی له بیت فی الجنه، الله بدله په جنت کې هغه کور جوړ کړي. هغه څه شی دی 4 قبل الظهر، د ماسپښین د فرض نه مخکې 4 رکعات سنت مؤکد، دا 4 رکعات شلو. ورکعتین بعدها او بیا د فرض نه وروسته ماسپښین 2 رکعاته، 4 د فرض نه مخکې او 2 چې کوم دی هغه د فرض نه وروسته، دا 4 رکعاته شلو. او یو حدیث کې دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کم سړی دا د ماسپښین سنت کوي، ماسپښین سنت 4 رکعاته 4 قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن ابواب السماء، چې کم سړی دا 4 رکعاته سنت په یو سلام سره کوي دل الله تبارک و تعالی د اسمان دروازې کولاوي، دته دا اجر ملاویږي. او یو حدیث کې دی نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایو چې اذا لم يصلي 4 قبل الظهر صلاهن بعدها. عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې مخکې به دا مزونه کو 4 رکعات او پاتې شته منو بیا به رستو کول، لیکن په خدل نه پیغمبر نه پرېږدي، امتی له ضرورت نشته دی، پیغمبر مستقل کوي او دغه بیبیانې دغه کور والا محفوظ کوي مونږ ته رسي. ګوره دا چې کوم حدیثونه راځي دا اکثر د زنانو نه دي، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه چې هغه فرض جماعت کې کول او خوا سره جوخ کورونو د سنت به کور کې کول. د سنتو روایات چې کوم دي هغه د زنانو نه منتقل دي. نو عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها دا هم د نبی علیه الصلاۃ والسلام بیبي ده، زموږ ستاسو مور ده. ام حبیبه رضی الله تعالی عنها دا هم د نبی علیه الصلاۃ والسلام بیبي ده، زموږ ستاسو مور ده. نو هغه چې ماسپښین موز نه مخکې به سنتو نه کړو نو وروسته بیا کول، چانه پاتې شله اول نه سنت نو دی وروسته وکړي، خو وروسته کې دواړه طریقې صحیح دي. اول نه 2 رکعاته سنت کوي ورپسې بیا 4 رکعاته کوي، یا اول نه 4 رکعاته کوي ورپسې بیا 2 رکعاته کوي. لیکن ښه دا ده غوره ده چې اول نه سنت 2 رکعاته وکړي فرض پسې بیا پسې 4 رکعاته کوم چې دنه پاتې شي دی هغه وکړي، لیکن پرېښودل نه دي پکار. ها یو سړی په سفر کې دی، ګاډي کې روان دی او دی یو ځای کې ایسار شوی نه دی، بیا د سنت پرېږدي. لیکن دا هغه عام حالات چې کوم ته کور کې او تا من اس کار دی نشته دی او ته سنت پرېږدي ځي، گویا د نبی علیه الصلاۃ والسلام طریقه پرېږدي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې 4 قبل الظهر ورکعتین بعدها، 4 رکعات ماسپښین مونځ نه مخکې 2 رکعات ماسپښین پسې، ورکعتین بعد المغرب او 2 رکعات سنت د ماښام فرض پسې، دا 2 رکعات سنت شله، دا 3 رکعات شله. ورکعتین بعد العشاء او ماسخوتن فرض نه وروسته 2 رکعات سنت، دا 10 رکعات شله. ورکعتین قبل صلاة الفجر او د سار مونځ نه مخکې 2 رکعات سنت، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه ده. و د سار مونځ نه مخکې سنت چې کوم دی دې کومه زموږ خلقو غفلت دی، امامتي ولاړه بل ته سنت کوي. فقه حنفي کې دا لیکلي دي چې سړی ته 2 رکعات ملاویږي یا قیدې سره امام سره ډېره شول دی سنت وکړي، لیکن دې ځای خوا کې نه، هغه ځای کې به کوي چې هلته کې د قرات اواز نه ځي، بار به کوي، جدا به کوي. بعضې داسې خلق دی چې هغه بالکل په خبرې باندې نه پوهېږي، امام بدایي ته ناست دي اتحیات ته قیدې کې به ناست دي، باره شي بار به سنت ته ودرېږي، بیا امام سره نه شاملېږي. نو که سړی یقین وي چې زه به امام سره شامل شم نو بیا د سنت وکړي، خو دا مخکې وکړي. لیکن که ده ناوخته شو ولا دی راغی امامتي ولاړه ده اولنی رکعت دی د سنتو ته ودرېږي، لیکن 2یم رکعت دی بیا دی نشي رسېدی، لهذا بیا د امام سره شامل شي. او بیا طریقه دا د سعودیانو ول طریقه نه چې هلته کې زکي واپس راځي، غلطه طریقې چې څنګه امام سلام وګرځي راپاسې 2 رکعته سنت وکړي. نه، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله چا نه پاتې شلو نو بعد طلوع الشمس کله اشراق ټایم شنو هغه ټایم کې بیا به سنت کوي. که تا نه 2 رکعته ساده سنت پاتې شلو امام سره تا موضوع کو تا نه فرض تلل نو بیا به تا هغه سنت اشراق مونځ سره وکړي، که کوي بیا فورا ورپسې کول نشته، ماسپښین پسې فورا دي. دا سنت چې کوم دی دا نفلونه دي، د سار فرض نه وروسته بیا نفل نشته، لهذا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې نه منع کړې ده او ارشاد یې فرمایي چې دا د وروستو د طلوع الشمس نه وروسته به دا بیا کوئ.
دې مسلې هم ځان پوه کړئ. اکثر خلق یا خو کینه چې کینه هغې بیا غلطۍ کې ځان مبتلا کي. نو دا 12 رکعته سنت چې کله ته کوئ الله تبارک و تعالی د هغې بدلې کې په جنت کې کور جوړي. بني له بیت فی الجنه. نو جنت کې چې کور جوړېږي نو دی جنت کېږي که نه. نو لہذا د سنت پرېږدی مو د نبی علیه الصلاة والسلام عظمت په زړونو کې راولی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبي فرمایي عائشة صدیقه رضی الله تعالی عنها رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیها. نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایو د سار 2 رکعته سنت د دنیا او دنیا کې چې د هغې نه دا غوره دي. 2 رکعته سنت او د سار سنتو تاکید ډېر زیات دی. یو حدیث کې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو چې تاسو دا مه پرېږدئ لا تدعوهما وان ترددکم الخیل. اگر چې په آسونو باندې تیز روان یې یعنې سفر د روان جهاد کې او تاسو په لارې باندې روان یې لیکن بیا هم دا مه پرېږدئ دا سنت کوئ د سارو. بیا دغه شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم سړي د مازدیګر لمونځ نه مخکې 4 رکعته سنت وکړو نو هغه باندې الله تبارک و تعالی رحم وکړي. نو دا سنت غیر موقت دي. ماسخوتن لمونځ نه مخکې 4 رکعته سنت، مازدیګر لمونځ نه مخکې 4 رکعته سنت دا غیر موقت دي. دا غیر موقت سنت چې کوم کوي نبی علیه الصلاة والسلام باندې دعا کوي رحم الله الله دې پرې رحم وکړي چې د الله رحمت لپاره نبی علیه الصلاة والسلام دعا کوي. نو چې غیر موقت لپاره دعا ده نو موقت لپاره څونه دعایي. لہذا د سنتو پابندي پکار ده.